حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی دی فرمایي چې یوه شپه ډېره یخني وه تیزه هوا وه اذان یې وکړو او بیا په خپله د اواز وکړو اعلان یې وکړو چې خلکو په خپلو کورونو کې منځونه وکوي او بیا د ویلو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک به همدا و چې کله به یخني وه سخت باران به و نو بیا به اذان چې وکړو حکم به وکړو چې تاسو منځونه په خپلو کورونو کې وکړئ. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه موږ تاسو دا خبره زده کړه چې په حالت د عذر کې کور کې به لمونځ کولی شي. عذر دا دی چې سخت تیز باران دی، هوا د خټې دی، تلی نه شي، یا لکه مخکې بیان کړی چې دشمن ویروي، خطره وي. د دې وجې نه بیا ته د عذر د وجې نه چې هغه ته مریض یې مثلا نشي تلی یا دشمن ویره ده، دا یې ځای کې اوسېږي چې هلته کور نه وتی نه شي په خوستن د ماخوستن او د سهار جمعې ته، او یا دا چې تیزه هوا وي، باران وي، سخت یخني وي، د هلاکت خطره وي، نو بیا ته کور کې لمونځ کولی شي. د دې عذرونه ماسوا بغیر د عذر نه به ته په کور کې لمونځ نه کوې، ته به جمع سره لمونځ کوې، ځکه چې جمع سره لمونځ واجب دی. راجع قول موږ احناف همدا دی چې جمع سره لمونځ واجب دی، او کامل لمونځ هغه دی چې هغه جمع سره وي، او ناقص لمونځ هغه دی چې بغیر جمع نه وي. دغه عذرونه چې کوم دی کې بیان شو، د دې عذر د وجې نه ته په کور کې لمونځ کولی شي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، دا حدیث اورئ او عمل کې راولئ او نور مسلمانانو ته هم شیر کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.